مسلمانې خورې، کفار که رښتیا د ښځو د حقوقو غمخواران وای، نن به د غرب ښځو مسلمانو ښځو ته فریاد نه کولی. نن هغوی مسلمانو ښځو ته داسې خطاب کوي: تاسې په غرب کې زموږ ژوند وګورئ، زموږ سره د حیواناتو په رقم چلند کیږي، تاسې بختور یاست چې په اسلام کې مو خپل انساني حقوق خوندي دي، مګر نور هم په اسلام منګولې ټینګې کړئ او اسلامي ارزښتونو ته ژمنې پاتې سئ. افریقایانو یو وخت ښځې د زناورو سره یو شان ګڼلې او د دې لپاره چې دغه مفکورې ته د عمل جامه ورکړي، ښځې به یې د زناورو سره یو ځای د مځکې قولبه کولو ته اړ ایستلې. ویلټر به ویل: زما ښځه انسانه ده، مګر عیب پکې دا دی چې ښځه ده. چینایانو به ښځې د مړي سره ځکه یو ځای ښخولې چې په قبر کې د مړي خدمت وکړي. تر میلاد مخکې به دې اړه یو کنفرانس دایر شو چې ښځه انسانه ده که یا. فیصله پر دې وسوه چې ښځه انسانه ده، مګر د سړي د خدمت لپاره پیدا سوې ده. هندوانو به ښځه د خاوند سره په اور کې یو ځای ځکه سوځله چې د مرګ وروسته د چا لاس ورباندې ونه لګیږي. پیاوړې انګلیسي لیکواله اني رود وایي: دا چې زموږ لوڼې په خپلو کورونو کې کښیني او د خدمتګارو په څیر دنده سرته ورسوي، تر دې ډیره ورته غوره ده چې کمپنیو او شرکتونو ته ورسي او هلته یې د حیا او عفت پوړنې څیرې سي. کاش چې زموږ هیوادونه هم اسلامي هیوادون ورته وای، چیرې چې یوې ښځې ته د مور، خور، میرمن او لور په سترګه کتل کیږي. په 1996 لمریز کال کې د نومبر د میاشتې په 15مه د احرار مجلې په یو مضمون کې راغلی و چې په کال 1932 لمریز کال کې د ترکیې جمهوریت ورځپاڼې د ښکلا د ملکې لومړۍ سیالي اعلان کړه چې کریمان خالص نوموتې ترکي مسلمانه پیغله د ترکیې د ښکلا ملکه انتخاب کړه. په همدې کال کریمان خالص بیلجیم ته ولاړه ترڅو هلته د نړۍ د ښکلا په سیالۍ کې ګډون وکړي. دا سیالي د بیلجیم د سپا په ښار کې په لار اچول سوې وه څو د نړۍ په سطح د ښکلا ملکه وټاکي. په دې سیالۍ کې د 28 هیوادونو پیغلو ګډون کړی و چې د لومړي ځل لپاره یوې مسلمانې پیغلې کریما خالص هم حضور پکښې درلود. د مسابقې ګډون کوونکو پیغلو خپل بدنونه د مجلس حاضرینو ته وروښودل. په دې وخت کې د پریکړه کوونکي ډلې مشر په تلوار سره ولاړ سو ترڅو کریمان خالص د ښکلا د مسابقې ګټونکی اعلان کړي. د مجلس مشر د مجلس ګډون کوونکو ته داسې وویل: د ټولنې درنو غړو، نن ټول اروپا د نصرانیت د بریالیتوب جشن لمانځي. هغه اسلام چې 1400 کاله یې پر نړۍ واک چلاوه نن پای ته ورسېد. د ترکیې د ښکلا ملکه کریمان خالص هغه نجلۍ ده چې لارو کوڅو ته نه راوتله، د پنجرې یا کړکۍ له شا څخه به یې خلک لیدل. نن زموږ په وړاندې ولاړه ده او د اوسنۍ مسلمانې میرمنې نمونه ده. خبر اوسئ، کریمان خالص د هغې سخت دریځې مسلمانې میرمن لمسۍ ده چې ځان به یې د خلکو د سترګو څخه پټ ساتئ. اوس زموږ په وړاندې په یوه شټ کې ولاړه ده. موږ باید اعتراف وکړو چې دا پیغله زموږ د بریالیتوب تاج دی او هغه د ښکلا د ملکې په صفت نړۍ ته ورپېژنو. معلومه خبره ده چې دا د دې سیالۍ د ټولو ګډون کوونکو څخه ښکلې نه ده، مګر دا زموږ لپاره مهمه نه ده. سږ کال موږ انتخاب نه کوو، بلکې هغه څوک د ښکلا د ملکې په صفت ټاکو چې پر اسلام باندې د مسیحت د بري سبب سوی ده. په تېرو شپو کې یو وخت د ترکیې د عثماني خلافت خلیفه سلطان سلیمان القانوني د فرانسې د سرحد سره چې د ترکیې د خلافت پولې د فرانسې سره لګېدلی و. تېره دی چې د فرانسویانو ګډا او نڅا یې ولیده، نو ډېر په غوسه سو. فورا یې امر وکړ دغه ګډا او نڅا باید بنده سي. د عثماني خلافت پولو ته نږدې یې ګډېدل او نڅا بنده کړه. سلطان وویل: هسې نه چې د ترکیې ښارونو ته نصرانیت سرایت وکړي او پر مسلمانانو اغیزه وکړي. اوس د همهغه عثماني خلافت د مسلمان بادشاه سلطان سلیمان قانوني لمسۍ ستاسو په مخ کې ولاړه ده او ما سوا د یو شرط څخه چې پر بدن دی نور هیڅ جامه نسته. دا زموږ څخه غواړي چې موږ هغې ته وګورو او د هغې بدن خوښ کړو. موږ هغه خوښه کړه او هغې خپل ځان موږ ته وسپاره. نن موږ د ترکیې د ښکلا ملکه د نړۍ د ښکلا ملکه ټاکو. په دې امید مسلمانو پیغلو راتلونکي زموږ په اراده حرکت وکړي او زموږ په لاس کې وي. نو د شرابو جامونه د اروپا د بریالیتوب په احترام پورته کړئ. مسلمانې خورې، کفار ښځو ته دا ډول حقوق ورکوي، مګر اسلام بیا تاسې ته داسې احترام لري چې وخت په صفا او مروه کې یوې ښځې تګ کړی دی تر قیامته پورې
پورې به د هغې ښځې د احترام په خاطر هر کال خلک په همهغه ځای کې تګ کوي. په حجاب سره ښځې د ضرره محفوظې دي، یعنی که حجاب مراعت نسی او ښځې لس مخ وي نو پر دوی به خلک د فاحش ښځو ګمان وکړي، بیا به د شهوت پرستو خلکو د خوا پر دوی تعرض وسي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ازواج مطهراتو به کومه ښځه پاکه وي، مګر هغوی هم د حجاب امر ته غاړه کښېښوده. ام سلمه رضی الله عنها وایي کله چې به موږ لمونځ ادا کړ نو تر هغه وخته پورې به رسول الله صلی الله علیه وسلم او اصحاب کرام رضی الله عنهم د مسجد څخه نه وتل څو چې د دوی به یقین سو چې اوس اخرنۍ ښځه کور ته ورسېدله، د دې لپاره چې د نارینهو او ښځو ترمنځ اختلاط رانسي. عبدالله بن عمر رضی الله عنه به ویل په مسجد کې به یوه دروازه د ښځو لپاره خاصه کړو چې یوازې به ښځې مسجد ته پکښې داخلیږي. بیا داسې وسوه ان تر اوسه پورې هغه دروازه په باب النساء شهرت لري. حضرت نافع رضی الله عنه وایي ابن عمر رضی الله عنه بیا تر مرګه پورې په هغه دروازه نه دی ننوتلی چې د ښځو لپاره خاصه سوې وه. مسلمانې خورې دا ټول اثار مې ستا د تسلیت لپاره رانقل کړ چې 1400 کاله پخوا بیبیانو ته دا حکم سوی و، نو اوس د فتنو په دې زمانه کې به څنګه تر دې حکم نه لاندې کیږي. حجاب د الله سبحانه وتعالی حکم دی، ښه په خوښه دې حکم ته غاړه کښېږده، د کفارو په شعارونو مه دوکه کېږه. هغه ستا د بې حجابۍ فحاشۍ کولو لپاره میلیونونه مصرف کړه، ستا د ازادۍ او عریانۍ لپاره د ډېرو لارو څخه کار